ډیری خلک دي چې د ژوند تر ټولو مهمې خاطرې او د ژوند تر ټولو مهم معلومات یې د یاده وځي. مثلا یو نفر نه پوښتنه کوي چې کله دې واده کړی د یاده یې وتلي چې په کوم تاریخ یې واده کړی، په داسې حالت کې چې واده د ژوند تر ټولو مهمه خبره ده. یا یو نفر ته وایي چې د ماشومتوب یو خاطره دې ووایه، درته ګوري حیران پاتې وي چې د ماشومتوب کومه خاطره وایي، ورته وایي خاطرې دې ډېرې دي، وایي نه ماشومتوب بیخي په یاد نه ده. ولې؟ د دې خلکو اساسي ستونزه دا ده چې اوږدمهاله حافظه یې کمزورې ده. لومړی باید تاسو اوږدمهاله حافظه وپېژنئ، مخکې د دې چې فکر وکړئ څنګه کولی شئ اوږدمهاله حافظه قوي وساتئ. زموږ د مغزو سیستم ډېر عجیب و غریب دی، ډېر جالبه دی او سړی ورته حیرانه پاتې کېږي. موږ حسونه لرو، حداقل 5 حسه لرو، ځینې خلک وایي 6 حسه لرو، موږ یې 5 قبلوو. مثلا لامسه حس دی، بویایي حس دی، د لیدو حس دی. دا حسونه د دې لامل کېږي چې د تاسو په مغزو کې لنډمهاله حافظه جوړه شي. مثلا زه دلته رادننه کېږم، زما یو ملګری دی، مخکې د دې چې زه ورسره ملګری شم دا د لومړي ځل دپاره ګورم چې چیرې ته یې ګورم او دا راته سلام راکوي، د هغې نه وروسته خپل نوم راته وایي. نو د دغه چهره چې زه یې په سترګو ګورم چې یو حس دی د حسونو، او د هغې نه وروسته د ده خبرې کول چې غږیز حس دی او زما غوږونه د خبرې اوري او د نوم ثبتوي، دا د لنډمهاله وخت لپاره زما په مغزو کې ثبتیږي. اوس که دا نفر ماته مهم وسی، که زه د سره اوږدمهاله کار کوم، که زه دا بیا ګورم، که زه د سره شریک کېږم، نو د ده سړي نوم او د ده سړي چهره د لنډمهاله حافظې نه ځي اوږدمهاله حافظه کې ذخیره کېږي. ولې که دا یو عادي نفري، مثلا د سړک په سر زم یو نفر ګورم راته لاس پورته کوي، زه ورته لاس پورته کوم، سلام ښې جوړې و والا ما د ویډیوګانې لیدلې، بس صحیح ده کور دې ودان او نور ځو. دا معلومات تر یو ساعته کېدای شي زما په مغزو کې، اما چون هغه نفر نور راته مهم نه دی، بیا ورسره ګورم نه د یو مینوال په توګه پرته د شکه راته مهم دی، اما دا چې بار بار یې نه ګورم، دا چې زما کار ورته بند نه دی، دا چې موږ یو بل سره بیا په اړیکه کې نه یو، نو مغزه وایي چې زه ولې د معلومات د همیشه دپاره وساتم. نو دلته مغزه دغه معلومات را اخلي په لنډمهاله حافظه کې له منځه وړي. پس هر هغه شی چې تاسو د 5 حسونو په واسطه یا یې لمس کوی شئ، یا یې لیدی شئ، یا یې اورېدی شئ، یا یې بوی کولی شئ، او دا تاسو ته مهمي، نو لنډمهاله حافظه دا انتقالي اوږدمهاله حافظې ته. او که تاسو ته مهم نه وي، نو لنډمهاله حافظه یې په همخپل ځای یو ساعت وروسته ډیلیټوي. اوس ځینې حالاتو کې تاسو ته یوه موضوع ډیره زیاته مهمه وي او دا ستاسو د لنډمهالې حافظې نه راخیستل شوي اوږدمهاله حافظې ته وړل شوي. اوږدمهاله حافظې م له ځان سره ساتلي، ولې ډیلیټېږي، په اوږدمهاله حافظې کې نه پاتې کېږي. ولې؟ چون ستاسو اوږدمهاله حافظه ستونزه لري. اما څنګه کولی شو خپله اوږدمهاله حافظه وساتو؟ څنګه کولی شو د خپلې اوږدمهالې حافظې اړوند ښې فیصلې وکړو او هر هغه پخواني شیان چې موږ ته مهم دي او موږ نه غواړو چې زموږ مغزه یې ډیلیټ کړي، زموږ مغزه یې پرته زموږ د اجازې نه ډیلیټ نه کړي، په دې اړه خبرې کوو. ولې مهمه خبره دا ده چې بیا هم د اوږدمهالې حافظې په جزیاتو پوه شو تر څو موږ وشو کولی د اوږدمهالې حافظې اړوند کار وکړو. نو راځئ په پیل کې د اوږدمهالې حافظې اړوند ځینې ډېر مهم معلومات واورو. اوږدمهاله حافظه د رفتاري عمل ارواپوهانو ته وحشتناکه خوب دی، ځکه حد نه لري او دایمي ده، خو ځینې وخت یې هیروو هم. لومړي یادونو ته دې لاړ شه، څومره پخواني دي، هغه کیسې چې لرې، هغه نومونه چې پیژنې، هغه شیان چې در په یادیږي. مثلا پخلنځی، حویلی، ډیری معلومات مو اوږدمهاله حافظه کې دي. زما پخواني حافظه د 4 کلنۍ را سره ده. 4 کلنۍ کې زموږ د همسایه کور اور اخیستی و. زه د اور په ځای د اطفایي د موټر له هارن ډارېدلی وم. نو مور و پلار مې د لاسه کولم چې اوس مې هم یاد دي. دا مې ځکه یاد دي چې عاطفي حالت و، خو هغه ورځ مې څه خوړلي بیا مې یاد ته نه راځي. تاسو هم راته خپله زړه حافظه ویلی شئ. اوس مو واورېده چې اوږدمهاله حافظه څه ده. ما په پیل کې د اوږدمهاله حافظې اړوند خبرې وکړې او په واضح شکل مې مثالونه درکړه، خو یوه بله خبره ده، اوږدمهاله حافظه ډولونه هم لري. د اقل 3 مهم ډوله دي چې باید ارواپوهان په دې اړه وغږیږي او تاسو باید متوجه اوسئ چې د تاسو د اوږدمهاله حافظې ستونزه داسې نه ده چې یوازې په یو برخه کې اوسي. مثلا یو نفر راځي، والا ډاکټر صاحب پخواني شیان مې اوس یاد ته نه راځي،
ولا ډاکټر صاحب پخوا مې د تذکرې نمبر زده و، اوس مې د تذکرې نمبر د یادوځي. پخوا مې د خپل واده خاطرات یاد ته و، اوس مې د واده خاطرات له ذهن نه وتلي دي. نو ته دا فتن نشي کوای چې ووایي چې اوس تا اوږدمهاله حافظه مشکل لري، بس باید د اوږدمهاله حافظې علاج دی وکړي. نه، اوږدمهاله حافظه ډولونه لري. کوم ډول د اوږدمهالې حافظې ستونزه لري؟ داسې نشي چې یو ډول د اوږدمهاله حافظې ستونزه لري تاسو د بل ډول تداوي وکړئ. او همدا اساسي ستونزه د زموږ اوسنیو ارواپوهانو سره ته ورځې وایي شیان مې د یادوځي او حافظه د ستونزه لري، تړک درته شربت لیکي، واخله دا شربت وخوره جوړ به شي. وروره ته خو اول مریض ته معلومات ورکړه اوږدمهاله حافظه دا څه شی، څو ډولونه لري، کوم ډول ستونزه لري، وروسته د هغې نه ته کولی شي چې یوې نتیجې ته ورسیږي. پس باید د ډولونو اړوند پوه شئ. راځئ ډولونه یې درته وایم. اوږدمهاله دوه ډوله حافظې دي: ضمني حافظه، سریع حافظه. لومړی ضمني حافظه هغه علم دی چې د پخوانیو تجربو په اساسي او اتومات یې ترسره کوو او د دې برخې شریکول نورو سره سخت وي. یعنی سخت وي چې دا یادونه له نورو سره شریک کړئ. مثلا یو ډول د دې حافظه د پروسیډورل حافظې په نوم یادیږي چې پکې هغه علم او هنر یادیږي چې موږ زده کړی وي. مثلا د یو داسې کار کول چې ډیر اوس راته ساده شوی، مثلا څنګه ساه واخلو، یا څنګه په کوټه کې وګرځو، او یا څنګه منډې ووهو. نو د دې بیانول کیدای شي سخت اوسي، اما موږ پوهیږو چې څنګه یې وکړو، حتی هغه وخت چې په اړه یې فکر هم نه کوو. نو په حقیقت کې کوم عادتونه چې تاسو لرئ په همدې حافظه کې ثبت شوي دي. مثلا موږ فکر نه کوو چې څنګه له ځایه راپورته شو، موږ راپورته کیږو. یا هم بل ښه مثال د پروسیجرل علم بیا د بایسکل چلول دي. هر څوک بایسکل چلولی شي، خو نورو ته یې ویل چې څنګه یې چلولی شي سخت کار دی. یو بل شکل د ضمني حافظې بیا پرامینګ په نوم یادیږي. دا هغه وخت رامنځته کیږي چې د یو تحریک له امله انسان د بل تحریک کوونکي په یاد کې لاړ شي. مثلا کله چې د تندر خبره کیږي موږ الماسک یاد ته راولو. که زه ووایم تندر بیا ووایم څه شی رڼا لري، تاسو ته تندر اول یاد ته راځي، د اور، لمر او یا نورو شیانو په ځای. نو کله چې یو تحریک کوونکی موږ ته وویل شي ورپورې تړل شوی یو خپله ذهن ته راځي. مثلا په لاره کې شین ګروپ ته په کتو تللو ته فکر کوو او سور ګروپ ته په کتو درېدو ته فکر کوو. دوهم یو سریع حافظه چې ډیکلریټیو حافظه هم ورته وایي. دا د حقایقو او شیانو علم دی. ساده ده ځکه علم حقیقت دی. دا موږ ته ښایي چې یو جمع یو دوه کیږي او داسې نور حقایق. یو شکل یې د اپیزاډیک حافظې په نوم یادیږي. دا یوه د پیښو د رامنځته کېدو وسیله ده. مثلا که ووایم پرون دې څه کول، کیدای شي تاسو ووایاست چې پربازي مې د ملګرو سره کوڅه کې کوله. دا چې کومه کوڅه، څه وخت، چا سره، کوم شیان چې یاد ته درځي، دې ته اپیزاډیک حافظه ویل کیږي چې د پوښتنې سره هر څه هم له ذهن تیروئ. بله یوه سیمنټیک حافظه ده چې د څه شي ځواب پرته له جزئیاتو ورکول کیږي. مثلا تاسو د پارک نوم پیژنئ، د ملګري نوم باندې پوهیږئ، هماغه شیان چې درته مهم نه و نو یاد ته مو نه راځي. مثلا دا چې پره دې کله ویشتلې، هغه څنګه نیولې، بیا بل میدان څنګه پیل شوی، او دا چې ملګري دې مخکې له لوبو څنګه ولیده. نو عموما امپلیزنت حافظه هغه ده چې نه یې شو لیکلی، او اکسپلیزنت حافظه هغه ده چې لیکلی شو. اوس نو موږ پوه شو چې اوږدمهاله حافظه د څه شی او د اوږدمهاله حافظې هغه څلور برخې او درې برخې کومې وي دي او په کوم حالت کې کیدای شي اوږدمهاله حافظه د ستونزو سره مخ شي. نو دا هم ډیره مهمه خبره ده چې تاسو څنګه کولی شئ خپله اوږدمهاله حافظه قوي وساتئ. هر هغه معلومات چې ستاسو ذهن کې باید ذخیره شي هغه باید ستاسو مغزه ډیلیټ نه کړي. څنګه؟ تر ټولو ښه طریقه یې دا ده چې تاسو هر سهار وختي راپورته شئ او هره شپه په وخت ویده شئ. که چیرته ستاسو خوب د 2 ساعته د شپې له خوا نه پوره وي نو د تاسو اوږدمهاله حافظه هیڅکله نه خرابیږي. اکثرا ځوانان چې د اوږدمهاله حافظې ستونزه لري هغه ځوانان دي چې د شپې د خوا نه په وخت نه ویده کیږي او د سهار له خوا نه په وخت نه راجیږي. ته دا خبر نه ده چې تاسو د شپې د خوا نه په وخت ویده شئ. دا مهمه خبره ده چې تاسو د سهار د خوا نه په وخت راپورته شئ. او په دې کې یو حکمت دی چې موږ د سهار لمونځ کوو. په دې کې یو حکمت دی چې د سهار په اذان کې وایي چې د خوب نه عبادت کول بهتره دي. حکمت هم دا دی. پس که ته داسې یو ځوان چې د شپې ناوخته ویده کیږي، اوس فیسبوک کاروئ، ټیک ټاک کاروئ، هر څه کاروئ، ما پورې اړه نه لري، او داسې یو ځوان چې سهار ناوخته راپورته کیږي، هیله مه لره چې ستا اوږدمهاله حافظه دې قوي اوسي.
په سر دننه د عادت له منځه یوسه. دومره خبره ډیره زیاته مهمه ده. د تاسو مغزو ته باید اوبه کاملې ورسیږي. که چیرته ته په ورځ کې 8 ګیلاسه اوبه نڅکې نو ته خپلو مغزو ته کاملې اوبه نه رسوي. په داسې حالت کې چې د شپې د خوا نه ستا مغزه تر ټولو ډیر فعالیت کوي. اکثرا خلک چې د شپې ویده کېږي فکر کوي چې مغزه فعالیت نه کوي. نه، داسې نه ده. تاسو هره شپه خوبونه ګورئ. د ځینو خلکو خوبونه په یاد پاتې کیږي، د ځینو خلکو خوبونه په یاد نه پاتې کیږي. که مهم خوب ګوري سبا ته د په یاد پاتې کیږي، که مهم خوب نه ګوري سبا ته د په یاد نه پاتې کیږي. مګر معنا دا نه ده چې ته وایي چې زما یوه شپه خوب ولید یوه شپه مې ونه لیده. هره شپه ستاسو مغزه خوب ویني او د دې خوب په لیدو کې ستاسو مغزه نسبت د ورځې د خوا نه چې تاسو ویښ یاست ډیره انرژي استفاده کوي. سهار وختي چې راجګېږئ پوهېږئ تاسو نه مغزه څه غواړي؟ ډوډۍ درنه نه غواړي، میوه درنه نه غواړي، شربت درنه نه غواړي، هیڅ. سهار وختي یوازینی شی چې تاسو نه مغزه غواړي اوبه دي. د ورځې په جریان کې حد اقل تاسو باید 1.5 لیتر اوبه مغزو ته ورکړئ، ځکه حد اقل د شپې د خوا نه 1.5 لیتر اوبه مغزه جذبوي. پس که چیرته ته کاملې اوبه نه اخلي ستا مغزه وچیږي، او کله چې ستا مغزه وچیږي ستا مغزه نشي کولی د اوږدمهاله وخت لپاره معلومات ذخیره کړي. پس دې ته باید پام وکړئ. دریمه مسله دا ده چې ستاسو وینه باید پوره واوسي. اکثرا زما ځوانان نازونه کوي په ځانګړي ډول نجونې، ولا غوښه نه خورم، زما د غوښې نه کرکه راځي. ولې؟ یو شی چې الله تعالی حلال کړی دی، روا کړی دی، ته ولې نه خوري؟ هر هغه څه چې حلال شوي په هغې کې یو حکمت دی، ته ولې د دې حکمت نه ګټه نه اخلي؟ پوښتنه ده. بې ځایه ځان ښودل او غرور نه دی پکار. که چیرته ته پوره وینه وانخلي او ستا په وجود کې پوره وینه نه وي، دا وینه پورته مغز ته نشي پورته کېدی. ځکه پورته مغز ته چې کله وینه پورته کېږي باید ډیره وي چې پورته شي. کله چې ستا مغزو ته پوره وینه ونه رسیږي ته ګنګ سي، ته سردردي لري، ته د حده ډیر خوب کوي، ته زر په غوسه کېږي او ستا حافظه کمزوري کېږي. پس باید خپله وینه پوره کوي. ښه، په کومې طریقې؟ سهار وختي راپورته شئ، غوښه وخورئ. هره ورځ نه، مثلا کولی شئ هفتې کې 2 یا 3 ورځې غوښه وخورئ. هره ورځ 8 ګیلاسه اوبه وڅښئ. او د مغز د قوي کولو دپاره تر ټولو ښه تګلاره چې ده، سهار وختي چې راپورته شوې، یو بادام، یو کاجو، نیم چارمغز، یوه پسته، نیمه کاشوګه شات دا وخوره. هغې نه وروسته نیم ګیلاس اوبه وڅښه، ورپسې 15 دقیقې سپورت وکړه، نیم ساعت وروسته بیا سباناری وکړه. دا تر ټولو عالی فورمول دی چې تاسو خپله حافظه قوي کوئ. هغه که اوږدمهاله وي، هغه که لنډمهاله وي، هغه که کاري حافظه وي. پس دې مسئلې ته باید پام وکړئ او جدي پاملرنه باید ورته وکړئ. اما ځینې تګلارې شته دی چې د هغې نه په استفادې تاسو کولی شئ خپله اوږدمهاله حافظه قوي هم کوئ او د خپلې اوږدمهالې حافظې نه تر ټولو ښه ګټه هم واخلئ. دا لارې کومې وي دي؟ واورئ. 4 لارې درښایم چې پکې خپله اوږدمهاله حافظه استعمالولی شو. ارواپوهان باور لري هر څومره ډیر چې یو کار وکړئ یا یې زده کړئ هغومره یې هېرېدل ناممکن دي. نو لومړۍ لاره تکرارول دي. نو هر هغه څه مو چې ژوند کې مهم دي باید هر ځل یې یاد ته راولئ تر څو یې هېرېدل ناممکن شي. دوهمه لاره د پیژندلو لاره ده. مثلا که تاسو نه یوه پوښتنه وشي او په ځواب یې نه پوهیږئ، خو که 4 ځوابه درکول شي سم یې پیدا کوئ. همدې ته د پیژندلو لاره وایي. دریم یو ته بیا د راټولولو لاره وایو. دا ډیره ساده ده ځکه تاسو تیر یاد پکې تازه کوئ. مثلا که وایم د امریکا پایتخت کوم ځای دی، بیا ووایم چې ټرمپ هم پکې و، نو تاسو ته واشنګټن در یادیږي چون د هغه مراسم هلته وه. او بالاخره د بیا یادولو تګلاره لرو. دا نو له نوم یې پیدا ده، څومره چې تاسو د یو شي اړوند معلومات بیا او بیا ولولئ هغومره ښه کیږئ. خو بیا زده کول د لومړي ځل زده کولو سره توپیر لري. اوس مو چې دا 4 شیان زده کړه د دخالت تیوري درښایم. د دخالت تیوري هغه وخت ته چې یوه حافظه د بلې حافظې پیدایښت نه مخنیوی کوي. اول د فعاله مداخلې اړوند خبرې کوو. دا هغه وخت دی چې زاړه معلومات د نورو معلوماتو د مخنیوي لامل کیږي. یو ښه مثال یې دا دی چې تاسو د 2020 کال په لومړیو کې تل لیکئ 2019 کال او دا کار هر نوی کال کیدای شي تکرار شي او همدې ته مستقیمه مداخله ویلی شو. بله یوه بیا تیره مداخله ده. دا د لومړیو خلاف ده، یعنی اوسنی معلومات د پخوانیو معلوماتو په یادښت کې ستونزه پیدا کوي. مثلا تاسو په مکتب کې دري خبرې کولې، بیا پوهنتون مو په پښتو شو، نو وروسته له پوهنتون مو دري هیره شوه او همدې ته وایي د تیرو موادو اړوند مداخله. په دې ویډیو کې تاسو واورېده مونږ د 3 اساسي مسایلو اړوند خبرې وکړې.